درنو لیدونکو نن درته ډیر ښکلی ویډیو لرم. هیله ده تر پایه وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. په ټولنیزو رسنیو کې یوه ویډیو خپره شوې ده چې پکې یوه ښځه پر پاکستاني شیعه عالمانو تور پورې کوي چې دوی د ماتې په نوم په نجونو باندې کاروبار کوي. دغه ښځه په خپله ویډیو کې وایي چې د کراچۍ په شیعه جوماتونو کې شیعه عالمان نجونې په چلول دوکه کوي او کاروبار ته یې تیاروي. دا ښځه همداراز زیاتوي چې دا عالمان دا نجونه د عباس ټاون شتمنو نارینه‌وو ته لیږي چې هغوی ورسره جنسي اړیکې نیسي. په ویډیو کې دا ښځه وایي چې په دې کې ډېرې کم عمره نجونې هم شاملې دي چې دوی پرې کاروبار پیل کړی دی. دغه ښځه همداراز زیاتوي چې په کراچۍ کې یو شمېر داسې مدرسې هم شته چې هلته ښځینه ښوونکي هم په دې کار کې شامل دي چې هغوی کم عمره نجونې د ماتې په نوم بدن خرڅونکي ته مجبوروي. دغه ښځه د شیعه ګانو له مشرانو عالمانو څخه غوښتنه کړې ده چې د دې کار مخه دې ونیسي او یادو کسانو ته دې سخته سزا ورکړي او د نجونو ژوند دې وژغوري.